بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة رضي الله تعالى عنها فرماي ويوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد، يعني كور تراغي ما ولد طيب نفس خوشالو ما تخوشال اخكارشو نوي ما ورتول ايدا الله رسوله ادعو الله لي ما تدعاوك. او د دینه معلومیږي چې صحابه کرامو او عائشه رضی الله تعالی عنها خاص کر چې کله به پوه شو چې دا یو موقع ده او یو فرصت دی چې په دې کې مونږ خیر حاصلولی شو، نو هغه به نه ضایع کوو. او دا باید د هر مسلمان او د هر مؤمن خاصیت شي چې کله خیر در باندې پیښېده کوئ. او دا ځکه چې دا زندګي یو څو ورځې ده او دا زندگی ډیره محدوده ده. که دې په دې زندگی کې څه خیر وکړو او حاصل دې کړو نو حاصل دې کړو، او که زندگی ختمه شوه نو بیا د خیر د حاصلولو موقع او فرصت انسان د لاسه ورکوي او زندگی بیا چاته انتظار نه کوي چې ته ودرېږه دی به یو څه خیر حاصل کړي. نو عایشه رضی عنها فرمایي چې وایي ما ورته ویل چې ادعو الله لي، ای د الله رسوله ما ته دعا وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اللهم اغفر لعائشه، ای الله ته عایشې ته مغفرت وکړه او ور وبخه هغه ګناهونه چې تقدم من ذنبها وما تأخر، که هغه وروستني دي او که مخکیني دي ټول ګناهونه ور وبخه. وما اسرت وما اعلنت، او ور وبخه هغه ګناهونه چې ښکاره دي او هغه چې پټ دي. نو عائشه رضی الله عنها فرمایي وایي زه ډېره زیاته خوشحاله شوم، نو د خوشحالۍ نه مې وخندل، دومره مې وخندل چې زما دا سر غېږې ته ورسېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته کتل او بیا راته وویل چې ای عایشې ایسرک دعایي، ایا زما دا دعا ته خوشحاله کوي، تا تې خوند درکړه، تې خوشحاله کړې؟ نو عائشه رضی عنها فرمایي و ما ورته وفرمایل چې ای د الله رسوله وما لي لا یسرني دعاءک، ولې به ستا دعا ما نه خوشحاله کوي؟ یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا بلکې د هغه یوه خبره چې ستا سره یې وکړې د دې نه بل غټ نعمت نشته چې هغه دعا درته وکړي. او داسې دعا لکه عایشې ته چې کړې ده ډېر غټ نعمت دی. الله دې موږ ته د هغه شفاعت په ورځ د قیامت کې را په نصیب کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما دا دعا ته خوشحاله کړې؟ هغه وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای عایشې والله انها لدعائي لامتي في كل صلاه، وایي زما دې په الله قسم وي چې زه دا دعا خپل امت ته په هر منځ کې کوم صلی الله علیه وسلم. څومره د امت د غمه مړو او څومره د امت خیرخواو او غمخوارو، خو راشه نن سبا امت ته چې هیڅ په قصه کې نه دي، کال 2 کاله 3 کاله تیر شي یو درود لا ورباندې ونه وایي، نه د سنتو اهتمام کوي نه د دین اهتمام کوي. الله رب العالمین دې موږ د هغه سره په جنت کې یو ځای کړي او الله رب العالمین دې توفیق راکړي چې په هغه باندې زیات درود ووایو، خاص کر د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې صلی الله علیه وسلم.